پاکستان ټینګار وینه مو ورکړې د اغزن سیم تیرولې دمه پیدا کوي. د نیوز پریس چینل لیدونکو السلام علیکم، ستړي مشه په موکړه تازه او مهم خبر ته. پاکستان یو ځل بیا ټینګار کړی چې د اغزن سیم غزولو ته به دمه ورکوي. د پاکستان د پوځ ویان په یوه خبري کنفرانس کې د خبرو پر مهال ویلي چې د اغزن سیم د غزولو لوړه سلنه چارې بشپړې شوې دي او د پاتې چارو لپاره کار روان دی. هغه ویلي د دې سیم له تیرولو موخه د ولسونو بیلتون نه دی، بلکې موخه یې د ولسونو خوندي کول دي. بلخوا د افغانستان اسلامي امارات بیا په تازه څرګندونو کې ویلي چې د فرضي کرښې په اړه پرېکړه کول د ولسونو کار دی او دوی د ولسونو له غوښتنې او حقونو دفاع کوي. بهرنی چارو وزارت وايي وروستیو نندریو ته په کتو په دې تړاو د پاکستاني او افغان لوري د خبرو اړتیا ده. بلخوا ملي دفاع وزارت بیا ویلي چې که پاکستاني ملیشې افغان خاورې ته راواوړي نو افغان امنیتي ځواکونه یې پر وړاندې د هر اړخیز اقدام حق لري. لیدونکو له ملتیا مننه، ښه اوسئ.